څنګه یو وړاندې یعنی نابینا پخواني سرتیري ټوله نړۍ حیرانه کړه او درې رنګه ملي بیرغ او د افغانستان نوم یې روښانه کړ. دا اتل څوک دی، څنګه یې دواړه سترګې له لاسه ورکړي دي او څه ارمان لري؟ د ویډیو تر اخره پاتې شئ. ولی محمد نوري د افغانستان ملي ځواکونو کې دنده ترسره کوله چې په یوه چاودنه کې دواړه سترګې له لاسه ورکړي. هغه اوس د منډو نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی دی. هغه وایي چاودنه چې راباندې وشوه څو ورځې کومه حالت کې ومه چې کله په هوش راغلم رنګه نړۍ مې تیاره شوې وه. دواړه سترګې مې ړندې وي خو خفه ځکه نه وم چې د هېواد په خاطر ړندې شوې وي. که سر مې هم قربان شوی وای کیسه کې به یې نه ومه. هغه وایي ما تر اوسه خپله میرمن او 3 اولادونه نه دي لیدلي. هغه زیاتوي چې غټ ارمان مې دا دی چې خپله میرمنه او 3 اولادونه وګورم. کله چې هغه په اکتوبر کې هغه میډال او نغدي جایزه وګټله، هغه دا جایزه بېوزلو ته ورکړه. اوس تازه هغه یو بل ویاړ هم ترلاسه کړی دی. هغه په خپل فیسبوک پاڼه باندې لیکلی دی چې یو ځل بیا د خپلې سترې بریا مبارکي ټول افغان ولس ته وایم. له اوږدو منډو او تمریناتو څخه وروسته همدا اوس مې د ځان او ګران وطن افغانستان لپاره قهرمانۍ ترلاسه کړه. په لندن کې د سلګونو کسانو په شتون کې په دې وتوانېدم چې د ګران وطن او ځان لپاره په 10 کیلومتریزه چمپین سیالۍ کې لومړی مقام وګټم. په دې سیالۍ کې یوازې زه نابینا او نږدې 500 بینا لوبغاړي ګډون کړی وو چې زه یې قهرمان شوم. دا واقعا ډیر حیرانونکی خبر دی چې د یو لوی هیواد پر استازیتوب یوازې یو نابینا لوبغاړی د خپل وطن بیرغ په اوږو اچوي، غورځي او بیا راپورته کیږي او بیا منډه اخلي ترڅو افغانستان په نړیوال میدان هدف او بری ته ورسوي او بیا د وطن بیرغ له خوښۍ پورته غورځوي. لکه څنګه مې چې د وطن په خدمت کې خپلې دواړه سترګې له لاسه ورکړي، د وطن او ولس د خوشحالۍ لپاره به په هر ممکنه لاره روان یم او خوښۍ به ورکوم. تل د افغانستان آباد او ودان وي.